د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست ملګرو. څنګه چې به تاسو ته جوته یي او تاسو به په سرخط کې لوستلي چې نن زموږ موضوع چې ده هغه د پنجابي فوز په پښتونخوا باجوړ کې فوزي عملیاتو په اړه ده. د هغې په اړه باندې به خبرې کوو. ملګرو، د کم وخت نه چې پرون ما په دې باندې خبرې هم کړې وې چې کم وخت نه پاکستان انګریزانو د بفر سټیټ په شکل کې یو هیواد جوړ کړو او د دغه ځای دغه چارې او حکومتداري پنجاب ته ورته تسلیم کړه چې د پنجاب به بیا په دغه سند او بلوچستان او پښتونخوا او په هغه وخت کې ورسره بنګال هم په دې باندې حکومت و. خو بیا دې سره دا دغه شوی و، تړون شوی و چې تاسې به په دغه نورو قومونو باندې به ستاسې حکومت وي، خو بیا به تاسې چې دی همیشه به د انګلند او امریکا ته به وفادار یاست، ځکه چې کوم وخت کې د برټش یا د انګلند په سب کانټیننټ باندې په هغه وخت کې حکومت و چې په هغه وخت کې ورسره دغه بنګال او د پاکستان سیمې هم شاملې وې. نو په هغه وخت کې به داسې و چې دلته به په فوج کې پنجابیان او پنجابیان چې دي دا به دغه ته د انګریزانو ته یا دغه وخت برټش امپایر ته دی به ورته ډېر زیات وفادار و. نو چې هغوی تلل نو دغه حکومت چې دی دا هم دی پنجاب ته وسپارېدو. نو دې په خاطر باندې چې د پنجاب دغه ته اجاره داري، نو هغه چې هر قوم که هغه بلوچي او که پښتوني، دوی چې کله هم د خپلو وسایلو خبرې کوي یا په خپله سیمه باندې د امن خبره کوي، نو بیا پنجاب چې دی هلته فوزي عملیات پیل کوي. د که تاسو ته جوته دا یو څو موده کېږي، څو میاشتو نه، همیشه د پښتنو مشران چې دي، د ګوندونو مشران یا نور ملکان یا د قومونو مشران چې په دغه قبایلو کې، نو هغه همیشه په دې خبره ډېر زور راوړی دی چې په منګه په قبایلو کې دغه فوزي عملیات د پنجاب نه منو. دغه ټولو مشرانو دا خبرې کولې، په پارلمان کې هم دا خبرې روانې او همیشه دوی په دې خبره باندې ټینګار کوي چې منګه په پښتونخوا کې امن غواړو، منګه د قبایلو په سیمه باندې امن غواړو او دته فوجي دیو ته اپریشن نه وای، منګه ورته عملیات وي نه چې فوزي عملیات یا فوجي عملیات دغه سیمه باندې نه منو. خو مګر زه همیشه دا یو خبره کوم چې هلته خو واک چې دی هغه د پنجابي فوج سره دی، واکدار د ټول پاکستان پنجابی دی. نو که هر څومره دوی چغې وایي او دوی احتجاجونه وکړي، لاریونونه وکړي، مګر پنجاب هغه څه کوي او هغه پالیسي به په مخ باندې وړي. ما همیشه دا خبره کړې ده چې په کوم یو کې د پنجاب فوز او د پنجابیانو ګټې خوندي، نو هغې دا کار کوو. اوس یې بیا دغه دی وګوره په باجوړ کې فوزي عملیات پیل کړي دي او نو دغه عملیات به نورو قبایلي سیمو ته هم غځوي او چې په کوم ځای کې وغواړي، په بلوچستان کې، په پښتونخوا کې، په هره سیمه چې غواړي هغوی به دغه عملیات کوي. او دوی چې کومه پالیسي ده چې د دغه ځای په مدنیاتو باندې یا په وسایلو باندې به د پنجاب حاکمیت او د دوی به او هیڅوک به د دوی نه دا پوښتنه نه کوي چې تاسې دغه وسایل چېرته وړئ او ولې پکې دغه نورو قومونو چې د کوم جغرافیې نه دا وړل کېږي د هغوی برخه ولې نه کوئ. نو دا چې دی که هر چا دا پوښتنه کوله، نو بیا به هغه هم پنجابیان چې دي هغه کسان به له منځه وړي. ډېرې داسې وړي دي او په راتلونکي کې هم وړي، خو پښتانه لا تر اوسه پورې وده دي. دا هغه بابړې د وخت نه چې پرون 12 د اګست او په 1978 کې دغه واقع شوی وه، ډېرو پښتنو تقریبا 600 په منځ کې پښتنو خپل شهادتونه د خپلې سیمې، د خپلې جغرافیه، د پښتونخوا په خاطر باندې ورکړل. مګر همدغه پښتنو د هغوی قربانیګانې هېرې کړلې او بیا هم د پنجاب د بوټ پالش شروع کړه د فوزونو او هر یو دا کوښښ کوو چې ډېر زیاته د پنجابي غلامي وکړي چې ځکه هغوی به دوی ته په پښتونخوا کې یو څه په حکومت کې برخه ورکړي. نو دغه سلسله او دغه مقابله چې دیو نه بازان بل پنجاب ته ډېر نږدې کوي او د هغوی چپلوسي به کوي او هغوی ته د هغوی ډېره غلامي به کوي، ځکه چې دوی ته په لوړو پوستونو باندې کوم پوست ورکړي یا ورته د یو څه لکه هغه سپي ته چې هډوکي خلک ګزاري دغه شان د کوم هډوکي هغه نفر ته راګزار شي. اوس هم په سند کې په گورنر هاوس چې دوی ورته وایي هغه کور چې دی هلته جشنونه دي،
سندرغاړي راغوښتلي دي، ښه سندرغاړي چې دلته دي هغه سندرې وایي او خلک ورته ګډاګانې هم کوي، رقصونه هم ورته کوي. او په پښتونخوا کې چې دی دغه پوځي عملیات روان دي، هغه هم پښتانه چې دي دومره بې حسه شوي دي چې د خپلو پښتنو سره خو نه ودرېږي اوس هم، ځکه د هغوی دپاره دوی غږ پورته نه کړو. موږ خو هېڅ ونه لیدل چې ټولو پښتونخوا په یو غږ باندې راپورته شي او وایي چې زمونږ هېڅ دغه شانته د پنجاب فوج چې راځي دغه د عملیات چې کوي دا څوک کوي؟ تاسو دې دا شکلونه وګورئ، دغه ژبې وګورئ، دا کومه ژبه وایي، کوم شکل لري، خو همدغه پنجابیان دي. دا راځي د تیارو سره، د جهازونو سره، تاسو د جهازونه وایئ، د ټینکونو سره او د توپونو سره دا راځي، ستاسو په سیمه باندې همدغه عملیات کوي. نو دا خو بل څوک نه دي، آرډر هم د هماغه ځای نه راځي او حکم هم د هماغه ځای نه راځي او عملیات هم د هماغه ځای نه کېږي. او دغه فوج ته وګورئ، دا هم پنجابیان دي، پښتانه چې پکې دي هغه هم دغه ځای ماشخواره دي، هغه بل څوک نه دي، هغه پکې هېڅ واک نه لري، هېڅ اهمیت نه لري هغوی. خو بیا هغه د خپل معاش په خاطر باندې د خپل ځانونه هم تېر دي او د پنجاب په خاطر باندې خپل پښتانه وژني او په دغه ځایونو باندې دغه پوځي عملیات پیل کړي دي. نو موږ خو ونه لیدلي چې ټوله پښتونخوا راپورته شي او ووایي چې یو غږ شي چې د عملیات ولې کېږي. دوی په دغه پارلمان کې چې دوی ورته صوبایي اسمبلي وایي، په دغه کې دغه یو بحث روان کړي، یو په یو باندې تنقید کوي، بل په بل باندې تنقید کوي، نیوکې کوي، ستا په حکومت کې داسې شوي او ستا په حکومت کې داسې شوي دي او بس تا د پنجابي فوز بوټ ډېر پالش کړی دی، هغه ورته وایي چې نه تا د پنجابي فوز بوټ ډېر پالش کړی دی. همدغه نیوکې دي او هماغه اپریشنونه روان دي، هېڅ هېچا یې مخه ونه نیوله. بس هغه د پښتونخوا ولس دی چې دا بیچارهګان کړېږي. ما پرون ځینې ځایونو کې ولیدل چې ډېر زیات بې ګناه پښتانه پکې زموږ شهیدان شوي دي، ماشومان پکې شهیدان شوي دي او ډېر زیات کډوالۍ ته مجبوره شوي دي، ځي په خیمو کې به اوسېږي، ینه په خپله خاوره د پښتونخوا په خاوره باندې به دا په خپله په خیمو کې اوسېږي. ما سره د یو پنجابي لیوني یوه ویډیو راسره وه، هغه د پښتنو ته وایي، زه هغه لږه شانته در سره د کومه په اردو ژبه باندې یم، د هغه پښتنو ته وایي چې تاسې پښتونولي او دا پښتو چغې ووایي او د افغان چغې ووایي، نو بیا تاسې ځئ دا خاوره پرېږدئ، چېرته چې ځئ هلته لاړ شئ، بیا ولې په دغه زموږ په پاکستان کې اوسېږي؟ دا داسې نه وایي چې دا پاکستان د پښتونخوا د بلوچانو په خاوره جوړ شوی دی، دا خاوره پنجابي ته پښتنو ته په تحفه کې نه ده ورکړې، دا به ورته وایي څوک؟ دوی خو صرف قدم دغه د پنجاب دغه د بوټ پالیشي کوي. जब अवल दादा फिक्र में कदा ये मुझे पश्तून बताएं जो बहुत गर्मी खाते हैं पश्तून, उसके बाद इमरान खान का पाकिस्तान और इमरान खान का पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। ये मुझे पश्तून बताएं, ये जो बहुत गर्मी खाते हैं पश्तून, ये बताएं, छोड़ दें इस्लाम को, फिर पख्तून वली जो है उसको लेके चले जाएं, दफा हो जाएं अफगानिस्तान, हमें कोई जरूरत नहीं है, ना हमने अफगानिस्तान फतह करना है। बेशरम बेगैरत پښتانه چې دي کنه لکه اوس افغاني پښتانه پاتې نه دي، ګنې دې سړی ورته ډېر پیغور ورکوي، دا ورته وایي چې تاسو یوازې پښتونولۍ او د پښتو چغې ووایي بس بیا دا ځای پرېږدئ، لاړ شئ افغانستان ته لاړ شئ. دا داسې لکه هېڅ داسې پښتانه نشته چې دې ته راپورته شي په پښتونخوا کې چې دې پنجابي ته دا شان ډېر پنجابیان دا خبره کوي او پنجابي ذهنه پښتانه هم دا خبره کوي. د نورو پښتنو ته وایي چې تاسې که خپله غواړئ نو بیا لاړ شئ افغانستان ته. داسې نه وایي چې دا خاوره خپله د پښتنو ده، د پښتنو په خاوره باندې اوسېږي، دا پاکستان د پښتنو په خاوره جوړ شوی. دغه خاوره چې ده د پښتونخوا او د بلوچستان کې چې دا سویلي پښتونخوا ته موږ ویو، دا خپله د پښتنو جغرافیه ده او خپله د بلوچانو خپله جغرافیه ده، هغه د پښتنو او د بلوچانو سیمې دي. دا سیمې په زوره باندې انګریز پنجاب ته حواله کړي دي. نو دا خو چې دی دا خو په خپله خو دا پنجابی په دې باندې پوهېږي، خو مګر دا ذهنونه خرابوي، دا نورم پښتانه د احساس کمترۍ په دې مرض اخته کوي چې دا پاکستان چې دی دا ستاسې نه دی او دغه خاوره هم ستاسې نه، تاسې دلته مهاجر یاستئ، ځکه دا دغه ورته ورکوي چې دوی نورم په احساس کمترۍ په دغه مرض اخته شي، نه چې دا ځایونه زموږ نه دي. ما سره یوه بله ویډیو هم ده، په هغې کې ما ځکه زه دا غواړم چې دا هم راشي، ځکه چې په همدې کې دا دی نن ما ته راپسې ما ته د انقلاب درس راکوي، دی نن ما ته راځي د پښتونولۍ درس راکوي، ما ته پته ده د ستا د ایمان، ما ته پته ده ستا د پارټۍ د ایمان. بشیر بلور زما په حکومت کې نه دی قتل شوی، هغه چې د چا حکومت کې قتل شوی و نن ورسره دی دا ټول ملګري دي. چې په سوات نه ایم پی ای قتل شوی و هغه زمونږ په حکومت کې نه دی قتل شوی، همدې حکومت و، او چې نن دلته څومره ناست دي دغه ټول په هغه ټایم باندې په حکومت کې و. ملګرو دا خبره یې ما دغه کولې، ځکه ګوره دا په پارلمان کې دوی پاڅېږي، همدا یو بل باندې تور لګوي چې پخوا اپریشن چې دی هغه د عوامي نېشنل ګوند په وخت کې شوی او دا اوسنی هغوی ورته وایي چې دا د تحریک انصاف په وخت کې کېږي.
خو دوی په دې اوسه پورې پوه نه شول چې دلته خو واک د دوی نه دی، واک د بل چا په لاس کې دی. هر حکومت دلته راځي واک چې دی هغه د پوځ په لاس کې دی. فوج هغه پنجابي فوج دی، هغه چې هر څه وغواړي ما خپله پالیسي په مخ کې وړي. زه خو همیشه دا خبره کوم چې په هغې کې به د پنجاب ګټي. نو که تاسو هر څومره چغې ووایئ او که دا یو بل په دې باندې تورن هم کوي چې دا زما په وخت کې دی شوی، ستا په وخت کې دی شوی، دا چې هغوی وغواړي که د هر چا حکومت وي، هر څوک په حکومت کې، هر څوک په دغه صوبه کې په واک کې، هغه چې هغه پنجاب څه غواړي هماغه به کېږي او هماغه پالیسي به هغې په مخ باندې وړي او خپل هغه کوم هغه ځای نه چې کوم حکم راځي هغه چې دغه څه هر ګوند په حکومت کې هغه به ورسره مني. هسې د میډیا په مخ کې به راځي ونې مچغه به وایي مګر بیا به آخره کې هماغه دغه مني. دا تحریک انصاف به مخکې ویلې چې موږ دغه په باجوړ او د پښتنو په دې سیمه باندې هېڅ قسم پوځي عملیات نه منو، مګر هغې چې شروع کړه اوس وایي چې نه صحیح ده موږ یې طرفدار یو ځکه دغه عملیاتونو ځکه چې هلته پاس نه فشار راځي او که څوک ورسره نه مني هغه د حکومت نه لرې کوي او د پاسه زنداني کوي او د بینځ یې وړي. خو دیو دپاره زه همیشه دا خبره کوم چې پښتانه باید یو لاس شي، تر څو پورې چې یو لاس شوي نه وي او په یوه غږ دوی راپورته شوي نه چې نور موږ دلته د پنجاب حکمراني نه منو، نور پنجابي فوج په پښتونخوا خاوره نه منو. دا د ذهن لرې کوو چې کله پنجابي فوج ورشي ته خپل امن راځي، هېڅ وخت کې پښتون بل پښتون نه وژني. خو که اسلامي شریعت هم پښتنو غوښتو خو ټول پښتانه اسلامي شریعت غواړي، خو چې به شریعت راشي او چې هر قسم حکومت یې غوښتو خپله پښتانه بیا په خپله خوښوي. تاسو خو بیا د پنجاب دغه ځای نه خوښوئ که نه، او تاسو هم بیا د پنجاب بوټ پسې نه پالش کوئ چې دا تاسو په خپله په دې پوهېږئ چې حکومت د پنجاب نه راځي، د پنجاب فوج یې زموږ دپاره دلته دغه کوي چې څوک وغواړي هغه په حکومت کې راولي. بیا به تاسو هلته نه ځئ، خپله پښتون به پښتون پسې ځي، نو په دې کې به بیا دغه زموږ د جغرافیې او د خپله ولس به نقصان نه کېږي که نه. دلته به زموږ ژبه واکمنه وي او دلته به اقتصادي هغه کومه پالیسي چې جوړېږي یا بهرنۍ پالیسي به چې جوړېږي هغه به خپله پښتانه جوړوي. که دې ځای کې د کوم وسایل راوځي یا دغه کېږي نو د هغې هغه ټوله ګټه چې دغه به خپله پښتنو ته راځي. صحیح ده که هلته زراعت کم کېږي خو بیا په داسې خو موږ که وګورو ډېر عربي هېوادونه دي چې زراعت هلته کېږي نو خو هغوی سره همدغه د خپلو وسایلو نه چې کومې پیسې هغوی ته راځي په هغې باندې بیا هغې هر رقم شی چې وغواړي زراعتي هغه بیا هلته اخیستلی شي. نو دغه بیا ډېر یو اسان کار دی. نو ملګرو دا دې په خاطر چې دا پروګرام ډېر اوږد نه شي انشاءالله تعالی سبا ته به بیا راځو. دا یوه توره ورځ ده سبا ته، دا د پښتنو دپاره جشن نه دی ځکه په پښتنو سیمو باندې خو اپریشنونه روان دي او دلته پنجابی واکمن دی. پښتانه به په هغه وخت کې بیا جشن وکړي او خپل خپلواکي دې ونمانځي چې کله دلته د پښتنو واکداري راشي او د پنجاب د حاکمیت او د هغوی د واک نه دوی خپلواکه او آزاده شي. تر څو پورې چې د پنجابي د واکمنۍ نه آزاد شوی نه ته به خپلواکي څنګه نمانځي؟ ستا خو واک دلته نشته دی. دغه د اپریشنونه تا ته خپله معلومیږي چې تاسو یې نه هم غواړئ او بیا هم در باندې کېږي. څوک یې در باندې کوي؟ همدغه پنجابي پوځ یې در باندې کوي. نو تر بله ویدو پورې په الله سپارم، الله خوشحاله او الله مراره انشاءالله تعالی تر بیا راتګه پورې د الله په امان.